السلام علیکم زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس 52 کسان نور وجلی دي. په ملک کې د کرونا وایرس د وبا نه د ټولو نه زیات ابټاباد متاثر شوی دی. په کراچۍ کې په عدالت کې چې کله د کرونا وایرس مریض د ګواه په حیثیت باندې پیش کړل شو نو د ویره نه خلک په عدالت کې وبوګنېده. په دنیا کې د کرونا وایرس له کبله روزانه د 10,000 کسانو د مرګ انکشاف شوی دی. الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د کرونا وایرس له کبله د 2021 د جنوري د 1 تاریخ پورې بلدیاتي انتخابات نشي کېدی. د کرونا وایرس د وبا نه د بچاو دپاره له جمعې ورځ د یومي دفاع په توګه باندې منع کړی شوه. د کرونا وایرس له کبله په سیاسي جلسو باندې د پابندۍ لګولو دپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړی شو. د پیښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې د کرونا وایرس د ټیسټ دپاره یو نوی مشین ولګولی شو. د 1971 په جنگ کې د شهید شوي میجر د شهادت ورځ په شان و شوکت سره ونمانځلی شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د نوي لوکل ګورنمنټ د نظام سره به تبدیلي راشي. د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په صدارت کې د سیپیک د اعلی سطحي اجلاس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان شرکت وکړ. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د هایر ایجوکیشن دپاره معاون خصوصي کامران بنگش د هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتھارټي د اجلاس صدارت کړی دی. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق د یوت سینټر ایگزیکټیو کونسل اجلاس ته وینا کړې ده. د سوات په سیدو کې د مړي په دعا کې د فایرنګ په نتیجه کې د یو پخوانی پولیس انسپکټر سره 2 کسان مړه او 2 میلمانه شدید زخمیان شوي دي. په کوهاټ کې په ګاډي باندې د نامعلومو کسانو د فایرنګ په نتیجه کې د یوې زنانه سره 3 کسان مړه شوي دي. په پنډۍ پیرودای کې په یو رکشه باندې هغه وخت اور ولګېده چې کله د دماکې سره وچاوده. اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې په عدالتي فیصلو باندې هم تنقید کېدی شي. په 14 دسمبر باندې به د دې کال په اخیرني ځل باندې تندر نور نیسي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله 52 کسان نور مړه شوي دي.
دغه رنګې په 13 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3119 مریضان ریکارډ شوي دي. د سره په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,14,9 کم 200 ته رسیدلې ده. په نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کې ویلې شوي دي چې د کرونا وایرس د وبا نه د ټولو نه زیات ایبټ آباد متاثره شوی دی، په دویم نمبر باندې راولپنډۍ متاثره شوې ده. الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله د 2021 د 1 جنوري پورې د بلدیاتي انتخاباتو کولو امکان نشته. بل اړخ ته د کرونا وایرس د وبا نه د بچاو دپاره د جمعې ورځ د یومي دعا په توګه ونمانځلې شوه. د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پارلیمنت هاوس په جومات کې دعا کوي. بل اړخ ته مانګزار د جمعې نمانځه نه پس په فیصل مسجد کې دعا غواړي. بل اړخ ته د دې خبرې انکشاف شوی دی چې په دنیا کې روزانه د کرونا وایرس نه 10,000 کسان مري. بل اړخ ته دا خبره زیاته شوې ده چې هر 9 سکنډه پس د کرونا وایرس له کبله یو مرګ واقع کیږي. د کرونا وایرس د وجې په سیاسي جلسو باندې د پابندۍ لګولو دپاره یو درخواست په لاهور های کورټ کې جمع کړی شوی دی. په 1991 کې په پاک بھارت جنگ کې د پاک فوج د شهید شوي میجر جنرال محمد اکبر شهید د شهادت ورځ په شان و شوکت سره ونمانځلې شوه. دی په 5 دسمبر 1991 کې د پاک بھارت جنگ په موقع باندې په بادرۍ سره د جنگېدو په موقع باندې شهید شوی و. دته په دې بادرۍ باندې پس د مرګه د پاک فوج د ټولو نه اعلی اعزاز نشان حیدر هم ورکړی شوی و. وزیر اعظم عمران خان د سټیزن پورټل د 2 کاله کارکردګۍ د مکمل کېدو په موقع باندې تقریب ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې وی چې سټیزن پورټل د مدینې د ریاست د قیام په لور اهم قدم دی. د په خلکو غږ وکړو چې خلک دی اوس د پولیس او ډي سي خلاف په سټیزن پورټل کې شکایت کوي. د زیاته کړه چې د نوي لوکل ګورنمنت د نظام سره به بدلی راشي. د زیاته کړه چې د دې سره به په غټو ښارونو کې د خلکو خپل حکومت جوړ شي، کوم چې به د صوبایي حکومتونو غونډه کې غټ غټ کارونه کوي. دا خبره هم وکړه چې په بدعنوانۍ کې ککړ سرکاري افسران به تش بدلولی نشي بلکې برطرف کولی بشي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سیپیک په حواله باندې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په صدارت کې په اجلاس کې شرکت وکړ. په دې موقع دا خبره وشوه چې د چشمه رایټ کینال منصوبه به په دې کال کې مکمل کولی شي. په دې موقع دا خبره زیاته کړې شوه چې په دې منصوبه باندې عمل کول ناګزیر دي. د دې منصوبې د مکمل کېدو سره به په صوبه کې زرعي انقلاب راشي. په لکونو ایکړ بنجر ځمکې به زرخیزې شي او صوبه خیبر پښتونخوا به په زرعي توګه باندې خودکفیل شي. په اجلاس کې د رشکۍ اکنامک زون زر تر زره د افتتاح کولو باندې اتفاق وشو. د اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتھارټي د اجلاس صدارت وکړ. د په دې موقع باندې وی چې هایر ایجوکیشن به په 3 کال کې مثالي اداره جوړ شي. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق د جے آی یو ته د سنټر ایگزیکټیو کونسل اجلاس ته وینا وکړه. د وی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې به جماعت اسلامي زیات ټیکټونه ځوانانو ته ورکوي. د زیاته کړه چې د ګرانۍ خلاف د جماعت اسلامي د احتجاج د 2مې مرحلې شروع به د ګجرانوالا د جلسې نه کولی شي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د سوات په سیدو کې په یو جومات کې د یو مړي دعا کېده. د دعا په دوران کې د پایرنګ په نتیجه کې د پولیس پخوانی انسپکټر ظاهر شاه او نثار په موقع باندې مړه شو او 2 نور مېلمانه شدید زخمیان شو.
په کوهاټ کې په ګاډي باندې د نامعلومو کسانو د فایرنګ په نتیجه کې د یوې زنانه سره 3 کسان مړه شو. مړی مقامی پولیس په فوري توګه باندې هسپتال ته ورسول. په پیډۍ کې د پیرودای د بس په اډه کې په یو رکشه کې دماکه وشوه. د دماکې په نتیجه کې په رکشه باندې اور ولګېد. د دې دماکې سره په خلکو کې ویره ترهه خوره شوه. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله ویلي دي چې په عدالتي فیصلو باندې هم تنقید کېدی شي. د وی چې دا څه بده خبره نه ده. کله چې فیصله پبلک شي نو بیا دغه فیصلې باندې تنقید د توهین عدالت په زمره کې ناراضي. دا خبرې د سوشل میډیا په حواله باندې د جوړ شوي قانون او د میډیا رولز په حواله باندې په اوچت کړی شوو سوالونو کې کړي دي. په 14 دسمبر به د دې کال په اخیرني ځل باندې نور تندر نیسي. په دې لړ کې مخکې ویلې شوي دي چې دا ځل به د نور د تندر د نیولو مناظر په پاکستان کې په نظر نه راځي. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.